أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب ارکان الصلاة باب ثابت دی په بیان کې ارکان د رکنو الصلاة د المانځه وهي دا رکنونه د المانځه چې دي ستة شپږ دانې دي د المانځه رکنونه یعنی په المانځه کې د نن فرض دا شپږ دانې دي. الاول اول فرض د المانځه چې دی تکبیر الافتتاح اول تکبیر دی تکبیر الافتتاح تکبیر دی د شروع اول تکبیر چې لمونځ په شروع کیږي چې دا غوږو له لاسونه یوسي چې الله اکبر دغه چې وایه دا تکبیر ویل دا فرض دی دا یاو. والثاني دوم رکن د لمانځه چې دی القیام ولاړه ده سړی به په لمانځه کې دریږي په ولاړې به لمونځ کوي دا دوه. والثالث دریم رکن د لمانځه چې دی القراءة قراءت ویل دی دریم رکن دریم فرض په لمانځه کې قراءت ویل دي. قراءت دا قل ولا چې موږ په لمانځه کې وایو یا سورت په لمانځه کې وایو دا قراءت ویل کیږي. والرابع څلورم رکن د لمانځه چې دی الرکوع رکوع ده رکوع دې ته ویل کیږي چې دا راکښته سي پر زنګنو لاسونه ونسي سبحان ربي العظیم چې ویل کیږي دغه ته رکوع ویل کیږي دا رکوع په لمانځه کې دا فرض ده. والخامس پنځم رکن د لمانځه چې دی السجود سجده ده سجده پر لمانځه کې دا بیا فرض ده دا پر مځکه چې سر اړشی وي سبحان ربي الاعلى وایي دغه سبحان ربي الاعلى چې ویل کیږي دا پر مځکه سر ایښول دې ته سجده ویل کیږي دا فرض ده. والسادس شپږم رکن د لمانځه چې دی القعدة الاخیرة ناسته اخره ده اخره ناسته هغه ناسته چې باره سلام په ګرځي ګوره یو هغه دی چې دوه رکعاته وکړي کښېني بیا اتایات در عبده ورسوله پورې ووایي بیا ولاړ سي دا ناسته فرض نه ده هغه اخر چې باره السلام علیکم ورحمت الله السلام علیکم ورحمت الله دا آخري ناسته چې دا باره سلام په ګرځي دا ناسته فرض ده. ومن هغه څوک ترکه که پرېښوي شیئا یو شی من هذه الارکان د دغه رکنو څخه ستتي چې شپږ دي فسدت فاسد دی صلاته المنز ده ويستأنفو راگرزی با الصلاة المنز مرة اخرى بلوار بیرته به د المنز د سره راگرزوی که په دغه شپږ رکنو کې یو رکن د صفات سو هغه شپږ رکنونه چش دي اول تکبیر دی چې الله اکبر دی چې غوږو له لاسونه وړي الله اکبر دا الله اکبر فرض دی نور الله اکبرونه فرض نه دي دغه یو الله اکبر فرض دی دا یاو. دویم ولاړه په لمانځه کې به ولاړ وي یو سړی په سرت جوړ دی په ناستې لمونځ کوي دا به ولاړېږي د ده دپاره ولاړه فرض ده. اوس یو سړی ناجوړه دی په پروت یم اخر به پروت ورته جایز دی د ناجوړه دپاره نه د روغ دپاره ولاړه فرض ده دا یې دوه. دریم قراءت ویل په لمانځه کې قراءت ویل سورت ویل دا فرض دی. څلورم په لمانځه کې رکوع کول دا زنګنو له چې لاسونه راوي دا فرض دی. پنځم په لمانځه کې سجده کول دا فرض دی چې پر مځکه باندې سر کښېږدي. شپږم په لمانځه کې اخره ناسته چې باره سلام په ګرځوي دا فرض دی. په دغه شپږو رکنو کې که د چا څه یو پاته سو بس لمونځ یې نه دسي بیرته به دا لمونځ د سره راګرځي. صدق الله العظيم وصدق الرسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.